وای سړی دا ماښام شی دې هېر نه شي. لس واره له ساره راسه راته ویل دي راوړم ښځې ته راوړم دا ته کښېنه بېغمه. سلام علیکم قصاب. وعلیکم سلام. سره مه شي وروره 1 کیلو چرګ راکړه لږ ازغاد راکړه. یاره چرګ نه شم درکولی ولې اوس مې کپړې بدلې کړې ځم لمانځله ساتکۍ راته کښېنه چې بیا زه لمانځه سره رالم بیا به چرګ در حلال کړم در بیا کړم دغه غوښه غواړې دغه به درکړم. هېڅ یې راکړه وروره. ښه درکړم کښېنه زه در برابروم کښېنه. ما دا وروره ستا غوښه تیاره شوه درنه. او ای لیونی شوی دی که څه کیسه د بازار کې رقم ناروا ده. ای وګورئ اچ ښځې واخه د ماښام شی. وای سړی د کور خو وتې پټونې پر وښو پرتوګ دې د چا پر وژه راخیستی دي. د چیش پرتوګ مې پر وژه راخیست ته لیونی که په کسته دی چې مونې کوې پرتوګ نه دی دا پټو دی یا ته وګوره ښځې دا ګرده ستا له لاس دونه و سړي ته وګاژې اخکې سړی داسې لیونی که سار به تلم غوښه مه راخته خپل پټو مې هلته پرېښي لکه ستا پرتوګ مې د لیده راوړي.